د مسلمانانو منځ کې بعض اوقات اختلاف یا مسایل دا راځي. د دې د حل لپاره بهترینه طریقه هغه دا ده چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دا مسایل دا حل شي. نور مسلمانان د هغې د روغې جوړې هغه کوشش وکړي دا مسایل حل شي. یو جرم وشو، یو مسله راغله، اختلاف راغو، زیاتې وشو، نو د هغې سزا یا د هغې فیصله دا داسې وشي چې څنګه الله او د الله رسول حکم کړی. دغه د انصاف او صحیح فیصله ده او حق فیصله ده. او که د خلاف فیصله کیږي، په طاغوت باندې فیصله کیږي، قرآن او سنت دا پرېښودی شي او په طاغوت باندې فیصله کیږي، په نورو قوانینو باندې فیصله کیږي، نو دا بیا د شیطان لاره ده او د بې انصافۍ فیصلې دي، د ظلم فیصلې دي. مدینه منوره کې یو ځل د دوه کسانو منځ کې اختلاف راغلی، یو یهودي او یو منافق و. په ظاهر د اسلام دعوه کړې او ځان ته مسلمان ویلو، د مسلمانۍ دعوه یې کوله، خو منافق. نو دغه منځ کې چې د دوی اختلاف راغی، نو یهودي ورته وایي چې دا فیصله به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکړي. هغوی چې څه حکم وکړو هغسې به وکړو، محمد صلی الله علیه و وسلم به دا فیصله وکړي. دغه منافق ورته وایي چې نه، دا فیصله به کعب بن اشرف یهودي کوي، یهودیانو مشر به دا فیصله وکړي.